اول خو دلته په دا جرګال کې چې څورې هم پښتانه مشران ناست دي که ځوانان ناست دي دوی ټولو ته په پښتنه مینه سلام وایم بیا آفرین وایم چې دوی په دا کوم کورنۍ باندې ننګ کړی دی او راجمع سوي دي واقعي هم د سلام لایق دي او دغه کار هم په کار دی موږ ته که یو خپل ځان او را روان نسل د دې آفته د دې مصیبته بچت کوو بیا به دغه شی یو کږو عزیزانو دا اول وار نه دی چې داسې ظلمونه د موږ سره کږي ما ته خو دلته ملګري هم خبره کوله په سوشل میډیا هم دغه کیسه ده په بلې ورځې زه کتله چې ډېره د افسوس خبره ده ستا په یو سړي باندې قرضه ده پور د دی تا هغه پور یا د هغه ځا غواړې ورځې چې وروره دا زما پیسې دي دغه راکه د هغه په بدله کې پیسې هم ستا دي په دې کس باندې هغه کس در ولاړېږي په تا باندې ډز کوي ولې ده د څه پیسو دپاره او د خپل حق دپاره د شهیدوي د هغه باوجود دغه بېحیسه دغه ناقصه پولیس ورسره دغه ریاستي ادارې دا را ولاړېږي د هغه کور خلک چې کم شهید سوی دی او د کم قرض و په دې سړي باندې د هغه کس کور زنانه نسی د هغه د دوو میاشتو بچی دی هغه ورسره ګرفتاره کوي دا خو نه د پښتو په روایاتو کې ستا نه د دې قانون د دې پاکستان په قانون کې ستا آیا که واقعي زنانه دغه عمل کړی موږ بالکل هم دفاع نه کوو بالکل د ګرفتاره سي که زنانه په کور کې ناسته ده د هغه باوجود دغه عمل ورسره کېږي دا د ټولو پښتنو د غیرت او د عزت توهین دی دا د ټولو پښتنو د غیرت ته لاس ورلول سوی دی پکار دی دا صرف د دې کور عزت نه دی دا زموږ د ټولو خور مور ده پښتانه همیشه په درو شانو غیرت کړی دی یو چې څوک یې نازولی ورور شهید کي په هغه یې غیرت کړی دی بل چې څوک یې پټ خاوره لاندې کي په خپله خاوره یې غیرت کړی دی بل چې څوک یې د عزت چادر ته لاس واچوي په هغه باندې یې همیشه غیرت کړی دی دلته په دې ریاست کې دې ریاست د موږ سره څه نه دي کړي دا درې کیسې خو پرېږده تر دې هم ناوړه عملونه د موږ سره کړي دي اول خو زموږ په علاقو کې ریاستي دهشتګردي راته جوړه کړه د خپله کلي د خپلو علاقو ځای را موږ وشړلو هلته زموږ کلي دي غرونه دي ځمکې هم دي ژمن زندګي ده خو د هر څه ځامېرو مسکو دلته ښارو ته رالو په ښارو کې بیا موږ کاروبار ته نه پرېښودل کېږو دلته چې موږ کاروبار کوو که پر شا باندې زموږ پیسې واوړي که هغه خپلې پیسې موږ غواړو هلته بیا موږ وزل کېږو د هغه باوجود مړم هم کې هغه پښتو کې متل دی ای پړ هم زه مړ هم زه مړ م هم کې د هغه باوجود مې بیا دورې بېعزتي کوې چې په زنانه وم هم صرفه نه کوې دا خو د بیخي د بېغیرتۍ عمل دی بیخي ډېر عجیبه عمل دی چې ته یو زنانه ته لاس اچوې بې ګناه او زنانه وړې او تر اوسه پورې هېڅ قسم عمل هم د دې خلاف نه دی سوی نه د موږ سره څه داسې رابطې سوي دي اوس ملګرو وویل چې د موږ سره رابطې شروع سوي دي یو حال اول روان دی خو یوه خبره درته کوم دا هسې غولول دي که اتفاق نه وکاسته په دې اسلام آباد په پنډۍ کې تمام پښتانه واورئ دا نن د دې کورنۍ سره دا عمل سوی دی سبا له تا سره کېږي دا خو پرېږده دا مسته خلک دلته زه پرون را روانومه د خپله کلي ځه دلته په دې چک پوسټ باندې چې کوم سلوک د ما سره سوی دی او کومه تلاشي زما سوې ده حالانکې په زیراو ګاډي روانه وه خو چې په کوم ګاډي کې به پښتون ناست وه چې په کوم ګاډي کې به پښتون ناست وه آب یې راکوز کړه بېدبي ماپ ستا پرتوک بیا هم چک کاوه واګه بیا هم در باندې خلاصوله خو دا عمل دا موږ په کامیت په صورت نه کوو داسې دلته کوم سلوک د پښتون سره کېږي خامخا به موږ پښتون یادوو هغه موږ په سترګو وینو په دې ګاډو کې موږ کتل 4-5 ګاډي ولاړ وه دا 4-5 سره پښتانه وه په یو عجیبه شکل د ما ته کتل کېږي آیا که دا ریاست ما نه تسلیموي د دې ریاست شعري نه یې وروره بیا ما ولې غولوې ولې ما داسې ذلیلوې اجازت راکړه زه به د خپل ځان مخه ګورم کنې موږ خو دغه د ستا شناختي کارت په جیب کې ایښی دی هر څه منلي دي د دې ملک شیران یو خو دلته چې د دې